ټول دوستانو ته عزیزانو دوستانو الله قدرمن سرلوړي لره قربان مشم هغه خلک چې په خبرونو کې ډوزي ولي او غرتي ولي هغوی ټولو ته دا وایم چې ګورئ د غیرت وخت د ننګ وخت ده او دا خبرې په دار نه لګېږي چې هله څه وکړه هله څه به وکړي موږ هغه څه کړي چې تاریخ ته تاریخوار پراته دي نو زه خپله شخصا د خپل د مؤسسې د بنسټ له طریقه دغه افغان بچي ته چې د کور ټول غړي په شهادت رسېدلي دي 1,000,000 افغانۍ زه ورکوم سرپرستی کفالت تعلیم هر څه د ما په غاړه ده او دا ما ثابته کړې ده خپل ملت ته الحمدلله چې د افغانانو ورونو امانت چې کوم ما سره وي همیش مې په دغسې وختو کې د خپلو افغانانو له سره قربان کړي دي کله چې له نن نه 2 کاله مخکې د روژې په میاشت کې د روژې په 26مه باندې په خوست ولایت کې برید وشو د وحشي امریکایانو د لاسه د شپې 4 بجې نو الحمدلله ما په خپل وخت سره له ټولو مخکې ځان ورسولی ده او 2,000,000 افغانۍ چې اوس هم ما سره ویډیوګانې شته په خپل لاس یو کور ته 6,00,000 افغانۍ 2,00,000 افغانۍ 3,00,000 افغانۍ 4,00,000 افغانۍ هر کور سره چې تقریبا هغه د 150 په شاوخوا کې افغانان ورونه په شهادت رسېدلي نو اوس هم تقریبا 70 کس افغانان په شهادت رسېدلي دا ماته په بهترینه د غچ او د انتقام څپه ښکاري په دغه رقم باندې ما خپل انتقام خپل غچ ترې واخیسته څوک به په جګړه ترې غچ اخلي څوک به وروره په د پاکستاني مصنوعاتو سره د بایکاټ له وجې غچ اخلي څوک به د کونړ په سیند باندې بندونه جوړوي افغانانو ورونو زموږ او ستاسو د غچ اخیستلو بهترین اپشنونه او طریقې درته وښیم لومړی دا چې څومره پاکستاني مصنوعات د په افغانستان کې له دنه بایکاټ وکړي زموږ افغانان ورونه مجبور او مکلف دي راځئ داسې خبرې وکړو چې هغه نتیجه ولري چټي خبرې چټي خیزونه دا شیونه پیدا نه کوي او الله لایو د سره شیر کوي سار لننه عهد وکړو قسم وکړو داسې قسم نه لکه طلاقیانو غوندې چې وایي 2 میاشتې بعد به فوج هغه کوو دا به کوو هغه به کوو نه سار له ننه له پاکستاني ګوګړو نه نیولې چې دوی ماچس ورته وایي تر سرو زرو پورې له ټولو پاکستاني مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو بایکاټ څنګه کوو اول په افغان تجارانو غږ کوو چې نور پاکستاني مصنوعات مه راوړئ یو که دوی زموږ غږ بدرګه نه که زموږ خبرې ونه منله بیا دویم اپشن زموږ دا ده چې موږ بیا د افغاني تجاران د ټول په تاوان کې سي بلا ورپسې موږ باید پاکستاني مصنوعات استعمال نه کړو هیڅ راشه درشه مصنوعات دوایانې هر څه مړه دي سولل وږي ډېرې لارې دي د سره بایکاټ وکړو خپل تجارت صفر ته راوړو صحیح شو دویم اقدام به مو دا وي چې موږ او تاسو به د پاکستان په وړاندې متحد کیږو حکومت باندې به فشار راوړو چې کونړ په اوبو باندې بندونه جوړ کړي یو نه 20 دي جوړ کړي زه ځم هندوستان ته زه ورته له هغه جنبودیجه راوړم پوه شوې بندونه به جوړ کړو ښه ټایټ به یې جوړ کړو ښه داسې مالامال به یې ډک کړو له اوبو نه د شپې 1 بجه به نور خو پوهېږئ ډاز ورکړه وروره پاکستانیان به د اوبو په سر ګرځي پوه شولې ډاز نه ورکو بس خپل یو بم دي خو چې زیات چې کله کله باند ماتیږي که نه نو موږ خو ذمهوار بیا نه یو مضبوط یې موږ جوړو ښه پاکپوښ یې جوړو پوه شولې نو دویم اپشن چې ده دا د بند جوړولو ده اوبه باید مهار کړو دریم اپشن له همدغه اوبو نه برق جوړ کړو څلورم اپشن خپل زراعت ته له همدغه اوبو نه وده ورکړو هر څه په خپله وکړو پوه شوې بیا د دوی اټم بم پوهېږې نیم سیلاب وړی ده نیم به یې د کونړ اوبه ویسي ټیک ده نو تاسو لږ ذره سوچ وکئ فکر وکئ چغې مه وهئ الله 20 کاله دا بریدونه کوه ټانګونه دې مونږ اره که د مونږ فوز داړې واړې که اقتصاد صفر که کور په کور یې وجنګولو چې ما او تا سره یو سو نو دوی ته به پوهېږې کونړ سیند
غر چې دا اوبه جګې شولې لاندې یو هغه شی ورته فټ کوي نوم یې نه اخلم بس چې کله وروره دغسې مساله کېدله ډژم غړا زوار کوي چې دا ټول نفوس یې وایي ټمبم خو هسې هم سیلاب وړی چې دا فوج هم پسې ویسي مونږ سره دومره بهترینه اپشنونه دي وخی نه څه کوي نو تاسو د سره لایف خپرونه شیر کوئ د دغه ماشوم اوښکې دا به بې ځایه نه ځي انشاءالله انشاءالله لایف د سره شیر کوئ لایف چې نن 50,000 کسانو ته ونه رسوي هېڅ خوند نه کېږي شیخه ستړی مه سې داسې جنرال صاحب ته ځان د ستړی مه سې پیدا چیرې ده وروره را پیدا به سي ماشاءالله جنرال صاحب ډېرې خوږې خبرې دې وکړل چې دا دې ته د هر چا ولاکه پام سوی دا څوک ده دا څوک ده ورته مایک د خلاص ملاله څوک ده ملاله میوند زه یم جنرال صاحب السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ په خیر سات ښه ده ډېره خوشحاله شوم چې تاسو سره لایو راغلی یم او تاسو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې ډېره خوشحاله شوم زړه قوت دی موږ ته لږ راکړه که نه ډېر زیات خفه و ډېر مقار راته دغه هغه ته دولت ته او د اوسني ته ډېره خفه وم خو کله چې ستا خبره مې واورېدې خورجانې ګوره زه یو خبر درته کوم اوسنی دولت هم چې ده لږ زره ملامته نه ده څه شو نو مونږ ډېر اپشنونه په لاس کې لرو انشاءالله باید له دغه نه کار واخلو دولتونه به خپل کار کوي ولسونه د پاکستاني مصنوعاتو بایکاټ ته بیا وګوره چې دوی څه کوي راشه درشه دوا موا هر څه نه بایکاټ کوو مهرباني خو چې دا یو عملي بڼه ونیسي چې دغه تجاران دوی لږ هغه وکړي د عملي کار وکړي داسې نه چې نن په یخو نوشته که او بوته ملمر تکیه ده چې آسې نه اوسي بالکل دا احساساتي ولس د بس 2 ورځې غوسه یې بله ورځ هېڅ خبره هم نه وي خو کاشکې مونږ ورو او جنرال صاحب یو بله پوښتنه دا لرم چې دغه اوبو بند چې د کونړ په سیند دغه پروژه بودجې ته ضرورت لري یا نه عملي کوي دغه څنګه حساب ده ولې اقدام نه کوي یو خورې دا یو څه سیاسي ستونزې دي یو څه اقتصادي دي خواته کېږي تاسو باور خدای وکړئ ما چې کونړ د باند د اوبو خبره وکړه چې دلته باید باند جوړ سي هغه اوبه منطقې دا شیونه مې ټول په ویډیو کې وښودل زه ډېر مشکلات سره مخ شولم خو په دې باند باندې ډېرې ککرۍ تللي دي داود خان یوازې دغه د کونړ باند خوړلی ده نو په کار ده چې موږ قرباني ورکړو د هېواد دپاره یې ورکړو خپل سرونه نظرانه کړو دغه باند جوړ کړو کله چې موږ دا بانک جوړ کړه موږ یې ټمبم جوړ کړه موږ برق جوړ کړه موږ هر شی جوړ کړه بس دغه بانده لاندې ښه بام جای په جای سي چې ښه له اوبو نه ډک سي دا چا ټرک وکړي ډازې کومه پې بس هغه ته یو انفجار ورکړه اوبه به لاړې سي دا د اوس خټې به هم لاړ سي د باند بېرته به بیا جوړ کړو بیا به لاندې یو شی ته ورفټ کړو او خدای مهربانه ده مشکلات ستا ستونزې ستا دا بل ورور څوک ده دا ښکاته کړه خیر عبدالجبار مهرباني سلامونه جنرال صاحب ته د لیب ټولو لیدونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول خاص دی جنرال صاحب محترم تاسو وویل په خپلو خبرو کې چې د پاکستان نه باید موږ بایکاټ وکړو دغه بند شي باید تجاران باید تجارت ونه کړي اوبه پې بند شي همداسې نور بازې دلته خبره د انسان وژنې ده یعنې هغوی زموږ ماشومان وژلي دلته باید د الله رسول خبر عملي شي ځکه الله په قرآن کې وایي باید اینه په اینه پاکه شي لکه اینه په اینه پاکه شي باید دا په دې قربان نشم کوم چې کې د قرآن نو خو ډېر جنرال صاحب ټول خلک په قرآن پوهېږي زه تا ته په پښتو کې ما ته عربي نه راځي الله وایي باید وبخښل شي که تاسو یې بخئ هغې کې زه څه نشم ویلی خو دلته الله وایي باید اینه په اینه پاکه ولې دا زمونږ نه قربانو ګوره ته چې د قرآن حواله راوړې باید په قرآن باندې پوه شو قرآن کوم آیت ده کومه سپاره ده او چېرته یې ویلي دا خبره یې کړې ده قماندان صاحب ګوره دغلته ټول خلک په اسلام پوهېږي پته ده ورته زه که د پاکستان سره زه بایکاټ نه کوم تجارت زه نه بندوم زه پې اوبه نه بندوم زما خلک یې وژلي زما د خلکو اینې تویه کړي دلته باید اینه په اینه پاکه شي یعنې زه باید د هغوی بدل واخلم زه باید د هغوی غچ واخلم غچ
ګوره وروره ښه داسې ده زه تا ته یو خبره کوم غچ واخلم باید داسې غچ واخلم یعنې که د هغوی نیمایي ملک د منځه ځي هم ځکه په دغې باندې زموږ غوسه نه سړېږي چې زه دې پې اوبه باندې کړم زه دې ورسره تجارت باندې تا خالي دې اوبو خبره واورېده ګوره تا دې اوبو خبره واورېده نور دې واورېده مال باندې اوبو دې جوړ سي لاندې د ښه خوندور موټر بم غټ پکې نصب سي یو 40 ټنه بارود که نه نو دا اوبه چې ښه ډېرې سوې زمی به دغه د جلال آباد خلک راوباسو بره وطن ته به یې راوړو هلته لږ ذره عوام ښه نه وي داسې سیډو ته به یې کړو یو غرم به ورکړو که نه بس ډیم د انفجار یې وکړو نو تقریبا داسې واسې فوج به ټول د اوبو په سر دا ښه خبره نه ده خو که څوک یې وکړي باید زړه وکړي ځکه زه دلته زما شک پیدا کېږي چې زما په وطن کې موټر بم الوزي ځوانمرګي کېږي خلک وژل کېږي په نورو ملکونو کې نه کېږي اوس دلته هم سوال یو خبره بیا ما ته ما ځان سره یو ځای که لاس راکړه زه په خپل د خپل افغانان راټول کړئ د خپل د دوی دغه غوښتنې ومنئ د ملي ارزښتونه ومنئ بیا دې د ټولو ملکونو لاس راخلاص کړي بیا نه تا ته څه ویلی شي نه ما ته خبرې ته خو واکسه کیسه خو هلته هم ښه ګرمه روانه ده جنرال صاحب زه وایم چې مازدیګر پاکستان ختمیږي ځکه ګرمه روانه یې که نه زموږ نور هغه د صبر کاسه ډکه شوې زموږ حوصلې ختمې دي نورې مجبور یم چې زه بیا په خپل وطن کې ګډوډي وکړم ځکه هلته زما څوک د پوښتنې نشته ګډوډي ځکه باید زه داسې یو نظام راشي او داسې نظام جوړ کړم چې هغه باید پوښتنه وکړي د افغان د خپل ملي ارزښتونو ودرېږه لکه وروره یې تا پوښتنه ودرېږه لږ صبر وکړه وروره ډاکټر نجیب کوم توغندی اسلام آباد ویستلی اشرف غني ویستلی کرزي ویستلی چا ویستلی داسې تا پوښتنه څوک راولې ایشتلی که نه دی خو جنګ هم نه دی کړی دغه رنګه 20 کاله نظام و جمهوري دغه شانتې دغه یې نه دی کړی بمبار یې نه دی کړی خبره ووایه کونړ کې بریدونه چا کول نو ته په جنګ او هوایي بریدونه سره دواړه سره یو برابر ګڼي هغه خو په سرحداتو په پوله جنګ راغلی دغه شانتې هوایي بریدونه یې نه دي کړي چې تیاري دي راوړي فکر وکړه لکه ستا کور ته چې څوک درځي ته ورسره دغه کې عکس العمل کوې څه ورسره کوې ته د خپل کور نه د خپل حریم له دفاع کې نه کې ستا دغه ته تیاري راوړي لا لږ خبرې ته واکسه خبرې دا بي 250 له اوانه راغلي او که له مځکې نه یې ډازې کولې بي وروره دغه دا تا ویل چې پاکستان هوایي برید نه ده کړی یا بل چا نه ده کړی دا بي 250 د هوا له خوا راتله که د بحر نه راتله که د تونلو نه یې بمبار کوه بي 250 تا صحیح مطالعه کړي چې بي 250 څه رقم تیاري دي او چې هغوی کله برید کوي څه رقم دغه کوي تحریبات کوي که ناسې نوم دی اورېده چې بي 250 یعنی افغانستان کې امریکانو بمبار نه ده کړی وروره نه بمبار نه ده کړی نه صحیح ده الله دې عزتمن لره ډېره زیاته مننه قدرمن او سرلوړی اوسېږي پوښتنه کوم صبر وکړه مننه امریکا او افغانستان کې بمبار نه ده کړی